لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین په خپل کاري دفتر کې په میوند تدریسي روغتون کې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې له رئیس سره وکتل. د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې رئیس د هرات پوهنتون مشرتابه پلاوي په ګډون د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې وروستۍ غونډه ترسره شوه. یک شنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له بېلابېلو څانګو څخه لیدنه وکړه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ننګرهار ولایت ته د خپل کاري سفر په جریان کې د خراسان خصوصي پوهنتون له لوري د ورزش اونۍ په پرانیستي مراسمو کې ګډون وکړ. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت د بشري سرچینو رئیس په مشرۍ د تحصیلي بنسټونو د تشکیلاتو څخه د لیدنو په لړ کې د اروزګان لوړو زده کړو مؤسسې څخه لیدنه وشوه. چهارشنبه د ننګرهار لغمان او نورستان تحصیلي بنسټونو د اسلامي ثقافت بستونو لپاره ازموینه واخیستل شوه. او پنجشنبه د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین د دیني علما کرامو له ازموینې څخه چې په کابل پوهنتون کې واخیستل شوه لیدنه وکړه. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت د څېړنې تعلیف او ژباړې ریاست یوه پلاوي د لغمان پوهنتون څخه لیدنه او څارنه وکړه.